څومره ښایسته لکه ګلان دي علما. نبی علیه السلام کې چې څونه سخاوه په بل چا کې نه و. که څه هم وس خو خلک بیا پر ملایانو مسخري کوي، وایي ملایان ټینګ دي. هلته چې یو غلط کار وکړي درته وایي ته د پیغمبر وارث یې، بله ورځ بیا دا پورې درته اوانوي وایي ته ټینګ یې. دلته یوه خبره ده ما مخکې هم کړې ده، ملا علي کاري لیکلې ده په شرح د فقه الاکبر کې، وایي په دې سړی کافر کېږي. له ځانو سره احتیاط وکړئ، نورو خلکو ته هم دا توصیې وکړئ، دا خبره بیا مه کوئ. وایي دوی وایي ملا چې خیرات وکړي، وایي په اسمان کې ملایکه ډول وي. د فقه الاکبر شرح هم له علي کاري لیکلې ده، په اخرنۍ صفحه کې دا مسله راوړې. وایي که دغه خبره چا وکړه چې ملا صاحب خیرات وکړي په اسمان کې ملایکه ډول وي، وایي دا کفر دی. بیا پلانی ورته وویل هغه ملک ته چې اډول یې په غاړه و چې څو واره دې ډولولی، د هغه تر اوسه مې یو لرګی ورچولی. وایي ماښام به مسلمان وي سار به کافر وي، سار به مسلمان وي ماښام به کافر وي. خو دا خبرې کېږي، دا خبره ډېره سخته غلطه ده. ما یې په مسخرو کې کوئ، ما یې د رښتیا کوئ. که واقعي یو داسې عالم پیدا سي چې هغه د پیغمبر وارث وي، یو خو پر موږ د الله رحم وکړي. موږ خو په دې خپل علم باندې که لږ و که ډېر و په هغه باندې پیداوار کوو، د خلکو جیبونه په تلاشي کوو. چې واقعي د پیغمبر وارث وي هغه تر دا نورو ټولو خلکو یقیني سخي ده، جواد ده. ځکه پیغمبر علیه السلام چې و اجود الناس، سخي د خلکو نبی علیه السلام. خزانې لرو الحمدلله.